کله د کوترې په څیر کله هم د مار غوندې ژوند کله دښمن شي کله کله بیا د یار غوندې او هغه شېبې تېرې شوې چې تا به راته وویل هغه شېبې تېرې شوې چې تا به راته وویل واچوه لاسونه مې په غاړه کې د هار غوندې ما ځولۍ راوړې وه او تا سر خوځولی و ما ځولۍ راوړې وه او تا سر خوځولی و لږ هم د اقرار غوندې او لږ هم د انکار غوندې او موټي کې د کاڼی و که ګل و خبر نه ومه موټي کې د کاڼی و که ګل و خبر نه ومه لاس د تاو کړی زما ویشتو ته د وار غوندې د شاعرانو درې پاڼې او همداشان د یوټیوب قدرمنو لیدونکو او اورېدونکو په سلامونو احتراماتو مو هرکلی کوم الله دې وکړي چې روغ جوړ او خوشحاله به وي قدرمنو ملګرو نن موږ راغلي یو د تڼیو سیمې ته چېرته چې زموږ مشر شاعر د غزلونو بابا کروان صاحب اوسېږي قدرمنو راځو د کروان صاحب څخه به څو ښکلي ښکلي غزل اورو او تاسو سره به شریکو کروان صاحب زموږ د شاعرانو درې په پاڼه کې د دوهم ځل لپاره هم درته ډېر زیات ښه راغلاست او هرکلی وایم ستړی مه شئ ډېره مننه قربان دې شم السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته ټولو لیدونکو لوستونکو ته مینه او سلامونه تاسو دوستانو ته ریحان صاحب مسافر راغلی دی همدرد صاحب او قدرمن ورور او پاچا صاحب ټولو ته ښه راغلاست وایم بس الله تعالی هم په امن و امان کې ولره الله تعالی هم خوشحاله ولره تاسو خلکو سره د زړه خواله کوئ خلکو ته د مینې خبرې کوئ او د امن او د خوشحالۍ زیری ورکوئ نو بس تاسو بختور یې خدای مو همداسې بختور لره ډېر زیاته مننه کروان صاحب محترم خوښ یې چې په خپرونه کې د لرو کروان صاحب که دا راته ووایي چې ژوند هم څنګه تېرېږي ژوند خو د الله تعالی نعمت دی او په هر حال باندې سړی شکر باید پرې وباسي ځکه چې الله تعالی یو نعمت په سړي پیرزو کړی وي نو باید هغه ته په کم نظر ونه ګوري د قدر وکړي ژوند سره باید مینه وکړي او که څه هم ژوند په افغانستان کې د جګړې په وجه دوامداره جګړه چې 40 کلونو خواوشا کې جګړه روانه ده د افغانانو ژوند به خامخا دردمن وي زګیروی به کوي زخمی به وي خو بیا هم مونږ د الله تعالی په دې لوی دربار کې نا امیده نه یو او په دې باندې دا مو امید دی چې انشاءالله دغه بدې ورځې دغه جګړې دغه ستونزې دا به حل کېږي الله تعالی به په دې وطن باندې او د دې وطن په خلکو باندې په ټولو انسانانو په ټول بشر باندې مینه او ښکلا پیرزو کوي او هغه ژوند چې الله تعالی مونږ ته نعمت را کړی دی هغه به لا پسې ښکلی کېږي نو ژوند الحمدلله که کړاو که درد پکې هم وي هغه هم د الله تعالی امتحان دی او دغه امتحان به مونږ په هسکه غاړه او په خوشحالۍ باندې منو او ځانونه به ژوند ته تیاروو ډېره زیاته مننه کروان صاحب محترم کروان صاحب محترم زموږ خو دغه وړوکی شانتې پروګرام دی نو هم مسافر او وطنوال ملګري مو په هغه شیشه باندې ویني راځو په لومړیو کې یو غزل درڅخه اورو بیا به مخکې ځو ښه ډېره مننه غزل به واورم که مخکې خبر ما خو به یو تیاري او شعرونه به مې راخیستي وه ما ته خپل شعرونه نه را یادېږي نو نه پوهېږم یو غزل چې هغه پخوانی غزل دی همغه یو غزل مې په یاد دی همغه به زه واورم وایي کله د کوترې په څیر کله هم د مار غوندې کله د کوترې په څیر کله هم د مار غوندې ژوند کله دښمن شي کله کله بیا د یار غوندې او هغه شېبې تېرې شوې چې تا به راته وویل هغه شېبې تېرې شوې چې تا به راته وویل واچوه لاسونه مې په غاړه کې د هار غوندې ما ځولۍ راوړې وه او تا سر خوځولی و ما ځولۍ راوړې وه او تا سر خوځولی و لږ هم د اقرار غوندې او لږ هم د انکار غوندې او موټي کې د کاڼی و که ګل و خبر نه ومه موټي کې د کاڼی و که ګل و خبر نه ومه لاس د تاو کړی زما ویشتو ته د وار غوندې موټي کې د کاڼی و که ګل و خبر نه ومه لاس د تاو کړی زما ویشتو ته د وار غوندې او مینه د خدای مینه بیلې بیلې جامې واغوندې مینه د خدای مینه بیلې بیلې جامې واغوندې چاته معشوقه شي چاته مور چاته د پلار غوندې مینه د خدای مینه بیلې بیلې جامې واغوندې چاته معشوقه شي چاته مور چاته د پلار غوندې څه کوي کاروان چې کله سور ګلابي شعر وایي څه کوي کاروان چې کله سور ګلابي شعر وایي کله نرګسي غزل د ستړي انتظار غوندې واه کروان صاحب واه دا یو غزل ما ته په خپله شاعرۍ کې دغه یو غزل تر پایه 5 بیته در یاد دی نور شعرونه راته یاد نه دي ډېر زیات خوند دی بلا خوند مې ترې واخیستو کروان صاحب
راځو په دغه برخه کې اوس پوښتنې م کوم. مهرباني. کروان صاحب که دا راته ووایه چې کله کله داسې فکر دې کړی چې آیا بیا هم نوی شاعر شوی یم او یا نه؟ دا والا ښه فکر دی. د ژوند تا مخکې د ژوند خبره وکړه، څو پورې چې ژوند د الله تعالی د انسان په لاس کې ورکړی وي، یعنې دغه ژوند د ده سره ملګرتیا کوي. سړی باید همیشه د نوي کېدو غوښتنه ولري. که څه هم دا خبره به ځینو خلکو ته دغسې په اصطلاح ناممکنه وي، مګر بیا هم له امکانه ډېره لرې نه ده چې وایي چې غواړې پیوا به وړې. هر څه سره چې ډېره مینه وشي، لیونۍ مینه وشي، نو الله تعالی بیا دغسې یو زاویې دغسې د بخت دغسې برخې د انسان دپاره تیاروي چې هغه د ډېره د زړه مینه ده. نو زه هم په دې لټه کې یم چې دا دویم ځلي ځواني په اصطلاح دویم ځلي ماشومتوب دویم ځلي غزل دې سره به خلاص شمه. که ډېره فاصله مې هم ورسره وي، که ډېر سره مرور شوي هم یو، نو دغه مرور هم په خلا کېږي سره. مرور همیشه مرور نه پاتې کېږي، نو کېدای شي چې سړی بیا ورسره په خلا شي. بالکل بالکل. په دې هیله یم او دا مې زړه کې مې کرلې ریبلې هم دي چې دا به کېږي انشاءالله وبه شي. کاروان صاحب ډېری ملګري په دې سوچ کې دي که نه چې ستاسو په شعرونو کې چینار ډېر یادېږي، نو که دغه سوال تاسو په خپله ورته ځواب کړئ. ډېره مننه. چینار ډېر یادېدل، اوس لږ احتیاط کوم ځکه چې کله کله نقادان وایي چې د هر څه چې تکرار شي هغه بیا کلیشه کېږي. د ریحان صاحب خبره که چېرې نوی انداز پیدا کېدو نو بیا هېڅ کلمه نه زړېږي. ټولې کلمې یعنې مونږ او تاسو په ژبه کې کلمې دا ټولې زړې دي، مګر چې ته یوه درجه ورته پیدا کړې، یوه نوې زاویه ورته پیدا کې، یوه موقع ورته پیدا کې، همغه زړې بیرته نوې کېږي. نو چینار سید زما په شاعري کې ځکه ډېر راغلی دی چې ما چې اول ځل لیک لوست پیل کړی دی په ماشومتوب کې 6 کلن یا 15 کلن به وم چې زمونږ په کلي کې دیهاتي مکتب و. نو ما اول الف ب چې دی زمونږ په کلي کې هغه چینار د خدای ژوندی لري، اوس هم ژوندی دی، که څه هم د جنګونو د روسانو په وخت کې څانګې او څه غوڅې شوې، تنه یې زخمي شوه، خو ژوندی دی، له سوونو کلونو به پې تېر شوي. د دې چینار ته به تخته ولاړه وه. مونږ اول الف با د همدې چینار لاندې چې چینار کې به مرغۍ هم شور کولو، چینار باندې به د لمر پلوشې هم لګېدې، چینار باندې به باران هم راتللو، چینار باندې به خزان هم راتللو، وچو پاڼې یې تر پښو لاندې خرپا کول، هغه نري نري هډوکي د پاڼو ماتېدل پکې. نو ما د چینار سره په دې وجه زړه تړلی دی. بیا چې کله په دې چینار باندې دغه د افغانستان کې دغه انقلابونه د جنګونه چې وو په دې کې دې باندې بمبارد وشولو او ما هغه چینار ته نظم وویلو، هغه نه خلکو زما لوستونکو، زما دوستانو، زما نقادانو، زما استادانو هغه شعر یو څه نه څه خوښ کړو. بیا نو په اصطلاح باندې نو زم پې ور زورور شوم، بس چې چېرته چینار په قافیه کې راتللو مې راخسته مې دی، چېرته چینار په یو نوي خیال کې راتللو راخسته مې دی. نو دغسې تر تکرار تر بریده مې چینار یاد کړی دی. بالکل. اوس لږ احتیاط کوم، خو بیا هم چې کله مناسب ځای کې راځي بیا د احتیاط نه تېرېږم. کاروان صاحب محترم یو پوښتنه کوم، هغه دا چې نوي شاعران تقریبا کال یا 2 کاله 3 کاله شاعري وکړي او وروسته بیا کتاب چاپ کړي، نو تاسو په کوم نظر ورته ګورئ؟ داس دا چې د هر چا د خپل طبیعت هم دی. کېدای شي چې ځینې کسان د خپل کتاب د چاپ سره کېدای شي، یعنې په دنیا کې داسې هم نه ده، ډېر لوی لوی شاعران، ډېر عظیم شاعران دي چې په 19 کلنۍ کې موږ مثالونه لرو، په 13 کلنۍ، په 20 کلنۍ، 25 کلنۍ پورې د دنیا نوابغ دي. نو دغسې هم کېږي استثنایي ډول باندې دا شاعران ستا دي چې په ډېر کم عمر کې داسې ډېره عظیمه شاعري کړې ده، داسې هم شته دي. او نو که دغسې وي نو بیا خو ښه خبره ځکه ده چې ټولنې ته هم خیر رسېږي. هغه د ذوق څښتنانو ته چې هغوی د ښه شعر شوقمند دي، د ښه شعر سره مینه لري، که دغسې د یو ځوان چې هغه د دوی په شعر کې یو دنیا ده، یو رنګیني پکې ده، یو ښکلا پکې ده، یو نوې زاویې پکې دي، او ستا د زړه په پردو باندې ګوتې وهلی شي او ستا د زړه نه نغمه پورته کولی
کېدای شي بیا خو نور علا نور او که بیا داسې یو پښتو کې شاعري څه نه څه اسانه په دې ده چې یو خو دغه ژبه ډېره سخي ژبه د وزن او د موسیقۍ له پلوه ډېره سخي ژبه ده او ډېر په اسانۍ باندې خیالونه پکې موزون کېږي. نو که یوازې موزون کېدل وي کېدای شي بیا دغه شاعر چې مثال په کمه ځواني کې داسې یو عادي مجموعه چاپ کړې ده دای به فکر وکړي چې دا خو ولا ما نو زه یو څوکې ته ورسېدم بیا نو دلته د دغه تپو تلاش چې دی هغه کېږي کمیږي دای فکر کوي چې زه یو ځای ته رسېدلی یم نو سړی باید په هنر کې هېڅکله دغسې په ځان باندې سل په سلو کې مطمئن ونه اوسي چې زه یو ځای ته ورسېدم دغه نو مخکې چې تاسو پوښتنه وکړه دغه پوښتنې سره هم اړخ لګوي چې دویم ځلي سړی ځان پیدا کړي دریم ځلي ځان پیدا کړي نو دغه پیدا کېدل چې دي په هغه صورت کې کېږي چې ته همیشه دپاره ځان یو ډول په خپل ځان باندې منتقد اوسې د خپل ځان باندې خپلو لفظونو باندې خپلو خیالونو باندې په اصطلاح زړه د اوبه دومره نه پې وڅکي همیشه دپاره په یو نوي تلاش کې واوسېږئ نوې زاویې پیدا کړي نوې جزیرې پیدا کړي نو بیا دې دپاره بیا ښه دا ده چې یو څه نه څه هغه اولو ځوانۍ کې چې مثال د شاعرۍ اول قدمونه دي که سړی احتیاط وکړي کېدای شي وروسته ډېر ښه شیان ولیکي نو وروسته به بیا چې کله چاپ کړي نو هغه اول قدم به یې ډېر پوخ راغلی وي که چېرې داسې وي چې ډېر ځوانان داسې شته چې شعرونه چاپ کړي خو وروسته چې د ده ذهن پوخ شي دی د شعر په ارزښتونو په اهمیت باندې په ښکلا باندې وپوهېږي نو دی دلته په خپلو چاپ شوو شعرونو باندې بیا کله کله پښیمانه وي نو د دې دپاره چې پښیمانه نه شي نو صبر پکار دی صبر پکار دی کله کله ښه نو کاروان صاحب محترم راځو به دغه برخه کې د مسلسل څه غزل نه اورو د غزل د ونیوې په سرو جنډو زرغونې سردرې غروب ونیوې په سرو جنډو زرغونې سردرې غروب څوکې څوکې غرونه دي ارې 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 غروب او چا په حیرت چغې کړې چې سره ستوري شاعر ووې لاس کې دې نیولې سوربخونې سنترې غروب ونې په رنګونو پټې ته وا چې وراباڼې دي ونې په رنګونو پټې ته وا چې وراباڼې دي تکې سرې لمنې لکه ناوې کړې خورې غروب دا اعلان فطرت کوي انسان ته چې مسکای وسه دا اعلان فطرت کوي انسان ته چې مسکای وسه څو پورې چې لمر ناڅي چې څو پورې لرې غروب درې واړو جنجال کوه منصف دا فیصله وکړه درې واړو جنجال کوه منصف دا فیصله وکړه یوه نمره د ستوري دوې هلال واخیستې درې غروب یا د جمال ربه چې لاسونه خو دې ښکل کړمه یا د جمال ربه چې لاسونه خو دې ښکل کړمه دښتو کې د سیند پر غاړه غرونو کې کرې غروب هیڅ منصور د پاس په دار سنگسار په غرغره نه وي هیڅ منصور د پاس په دار سنگسار په غرغره نه وي خوند کوي کاروانه یو د لمر د غرغرې غروب کله کله غلی په جنت کې سړی کېنوي کله کله غلی په جنت کې سړی کېنوي ژوند ښه دی د مینې په خلوت کې سړی کېنوي او رایشي لفظونه د رضوان دروازې پرانیزي رایشي لفظونه د رضوان دروازې پرانیزي زر و زر دروا غوندې کیفیت کې سړی کېنوي څوک چې ژړېدلی شي له وریځو سره پرخه شي څوک چې ژړېدلی شي له وریځو سره پرخه شي شنې وږمې د ګل په مملکت کې سړی کېنوي کله یوه ښکلې په دوو اوښکو سړی واړوي کله یوه ښکلې په دوو اوښکو سړی واړوي کله څوک د دوو سترګو په وت کې سړی کېنوي او کله یوه ښکلې په دوو اوښکو سړی واړوي کله څوک د دوو سترګو په وت کې سړی کېنوي خیال چې له جمال سره له ځمکې نه هوا وکړي خیال چې له جمال سره له ځمکې نه هوا وکړي وزانګي د زاڼو په الوت کې سړی کېنوي او ټول وجود کاروانه په یوه زړګکي واړوه ټول وجود کاروانه په یوه زړګکي واړوه زړه دی چې د زړونو په ملت کې سړی کېنوي او ټول وجود کاروانه په یوه زړګکي واړوه زړه دی چې د زړونو په ملت کې سړی کېنوي دا یو غزل د زړو په غزو کې پیدا کړم تیر کال لیکلی وی قبول وی هغه مهال توبې د جنکو قبول وی هغه مهال توبې د جنکو
چې چوپ نه وي چم په چم چمبې د جنکو ایوا قبول وي هغه محال توبې د جنکو چې چوپ نه وي چم په چم چمبې د جنکو منګي بډک په خوندو د چونچنو لچن چن منګي بډک په خوندو د چونچنو لچن چن او یاد بالا چنار کې راغی منګي بډک په خوندو د چونچنو لچن چن او یاد بالا چنار علی په دې د جنکو واه کاروان سي واه منګي بډک په خوندو د چونچنو لچن چن او یاد بالا چنار علی په دې د جنکو رڼا د زرغون شال و د جګړې نه ولوږي رڼا د زرغون شال و د جګړې نه ولوږي ښکلا و محافظ وي لمبې د جنکو واه کاروان صاحب دا بیا ورو رڼا د زرغون شال و د جګړې نه ولوږي ښکلا و محافظ وي لمبې د جنکو وږمې ترې د لونګو د ځونډیو لټېدې وږمې ترې د لونګو د ځونډیو لټېدې د ژوند شېبې شېبې لکه تسبې د جنکو او کاروان ترنه تش توري د سندرو ډکول کاروان ترنه تش توري د سندرو ډکول نارې وې مست مست او چربې د جنکو واه کاروان سي دام بیا ورو کاروان ترنه تش توري د سندرو ډکول نارې وې مست مست او چربې د جنکو ګلاب مرور تللی د نرګس هم ترې تم دی ګلاب مرور تللی د نرګس هم ترې تم دی د زړه سود پرې کومه د بلبل سرود راتم دی د ستر میناتور دا ماشوم انځور هم لوی شاهکار دی د ستر میناتور دا ماشوم انځور هم لوی شاهکار دی اغزي پر سر نیولی نرم بار دی و شبنم دی هدهده د سبا له دربار نوې قصه راوړه هدهده د سبا له دربار نوې قصه راوړه په قهر سلیمان درته د سولې د سلام دی کاروان سي بیا هدهده د سبا له دیار نوې قصه راوړه په قهر سلیمان درته د سولې د سلام دی سپوږمۍ نیمه پناه نیمه د غره پر څوکه ناسته سپوږمۍ نیمه پناه نیمه د غره پر څوکه ناسته دعا کوه سرود وایه شاعره شومه دم دی او جوړی جوړی لیمې لمدې په اوښکو د رنجو دي جوړی جوړی لیمې لمدې په اوښکو د رنجو دي کاروان د ابابیلو لمبېدلی په زمزم دی پاس که ختل غواړي د نغمو پر دنګو څوکو زړه سکونډلی ګرځه بس د عشق په تیرو نوکو جوړ به یې ځونډی شي د لفظونو مرۍ ورکړه ستن یې د بڼو دي د لونګو په هډوکو او شعر کار د اغلو او ښاغلو علي ذوقو شعر کار د اغلو او ښاغلو علي ذوقو نه د بې جماله بې جلاله خزنوکو زغم د بلتانه بویه چې مینه دې پخه شي زغم د بلتانه بویه چې مینه دې پخه شي زړه کې کړه ایثاره ژړه مه ژړه په کوکو او ورکه نغمې ستا دي د بل چا نه دي کاروانه ورکه نغمې ستا دي د بل چا نه دي کاروانه لیکه یې په مینه د بلبلو په مخوکو کاروان سي کاروان سي محترم په دغه برخه کې بیا هم اوسه پوښتنې کوم صحیح مهرباني کاروان سي محترم که د لنډیو په هکله لیدونکو ته لږ معلومات ورکړئ لنډۍ ډېره ښه ده چې دا خبره دې یاده کړه خبره دا ده چې په پښتو کې که بیخي شاعري هم نه وي چې دغه لنډۍ پکې وي پښتو د دنیا د شعر د هنر لویه ژبه ده بلکل دا دغسې یوه الهي پیرزوینه ده په پښتنو باندې چې دغسې یو شعر یې د لنډۍ په نوم ډېر وړوکی شعر ورکړی دی خو په اصطلاح باندې د دې وړوکي شعر د لفظونو په هغه منګي کې یو سمندر خبرې یو سمندر ښکلا یو سمندر رنګ درد او ټول یو سمندر هنر پکې ځایدای شي او د دنیا ډېر لوی شعر دی پښتانه بختور دي چې لنډۍ لري او که په لنډیو باندې په مینه کار وشي او ډېر په هنري ډول باندې نقادانه کار پې وشي د پښتنو هغه د ذوق هغه شعور به هغه به ډېر لوړې دنګې څوکې د نور ورسره جګ شي او دنیا به هم خپل زړونه پې خړوب کړي په لنډیو باندې لنډۍ باید په نورو ژبو کې هم وژباړل شي او بیا تشریح شي هغه
کومه هنري تومنه چې په لنډیو کې دا کوم رنګ او نور او کومه ښکلا چې په لنډیو کې ځای شوې ده هغه باید ډېره وڅېړلی شي، نور نړیوال هم پرې خبر شي او خپله پښتانه باید د لنډۍ سره ډېره مینه وکړي. لنډۍ ته بیخي په ډېر عقیدتمندنۍ باندې او په ډېر لیونۍ مینه باندې د خپل زړه مراندې ورسره وتړي، د خپل روح مراندې ورسره وتړي. لنډۍ د پښتنو د هر اړخ ترجمانه ده، که د پښتنو مینې پکې دي، که د پښتنو درد پکې دی، که د پښتنو ماتې او شکستونه پکې دي، که د پښتنو هغه پیغور پکې دی، که د پښتنو هغه ستاینې پکې دي، که د پښتنو هغه د ذوق په اصطلاح هغه میناتور ذوق پکې دی، هغه هم په لنډیو کې شته. یعنې لنډۍ له هره پلوه د پښتنو د ژوند یوه داسې هنداره ده چې هیڅ د پښتنو د ژوند یو کوم اړخ به نه وي چې په دې لنډیو کې به په ډېر هنري ډول باندې مجسم شوی نه وي. نو زه ورسره مینه لرم او پښتو زمونږ پیره ده په اصطلاح باندې، د پښتو ادب پیره ده، د پښتو ادب سپاسالاره ده او سرلارې ده. بس تر څو چې پښتنو کې لنډۍ ژوندۍ وي د دې قوم دا ژبه به ورسره ژوندۍ وي انشاءالله. کاروان صاحب که یو څو لنډۍ درته یاد وي نو درنه اورېږي. والله چې داس لنډۍ داس چې زه پکې ټکنی شم چې کومې لنډۍ مخکې راواخلم چې هسې یوه داسې د پښتنو د درد دغه دی. موږ تاسو په اصطلاح په پښتنو کې چې دغه د بدل ودونه هم کېږي که نه، دم داسې هغه د په دې پورې یوه لنډۍ دی چې وایي د یار مې پیغله خور په کور ده، د یار مې پیغله خور په کور ده، کمای د ورور دی چې بدل ورسره شمه. دې کې هغه انتها درد د یوه نجلۍ چې مثال د یو چا سره یې مینه ده، چا سره یې زړه لګېدلی دی، یعنې هغه خو نشي اظهارولی، خو دا هم نشي کولی. یعنې د دې ناامیدي مایوسي په دې کې هم ده چې دی خپله ورور هم نه لري چې مثال دغه د خپل ورور په بدل کې یعنې دا قرباني هم ورکړي، د ورور یم کور ودان شي او دا خپل محبوب ته ورسېږي. کاروان صاحب محترم، ستاسو په اند شعر الهي ورکړه ده او که ذهني ځواک؟ داسې هغه خبره به سړی ونه کړی شي که نه، داسې په تله تللې خبره، خو دومره به ووایم چې کیدای شي د دواړه پکې شامل وي. شعر چې دی انسان باندې الله تعالی ډېرې خزانې پیرزو کړي دي، خو کیدای شي چې ځینې انسانان یو څه دپاره ډېر جوړ وي، ځینې بل څه دپاره. فطرتاً هنر دپاره سړی باید فطرتاً جوړ وي، خو د دې فطرت تر څنګه لکه څنګه سړی د الماس یو غمی پیدا کړي، یو غټه تیږه د الماسو پیدا کړي، نو دا ته بیا په مختلفو غمیو ویشي. د تاج غمی، د پاچا د تاج غمی ترې جوړوي، د یوې نجلۍ د ناوې غمی ترې جوړوي. د هر څه دپاره ځان ته څټک پکارېږي، د هر غمي دپاره خپله اندازه او معیار پکارېږي. نو دغه فطرت چې دی د هنر فطرت چې چا سره وي، نو د غمي بیا چې ته ترې جوړوي هغه دپاره به ته خپله ذهني کوشش هم کوې، یو عاشقانه ریاضت به هم کوې، او د دې تر څنګ هغه د ژوند ځینې مشاهدې او ځینې پیښې چې په ژوند کې کېږي، یا ښې پیښې یا خوږې پیښې یا رنګینې پیښې یا دردونکې پیښې، دا هم خپل هغه پکې لرلی شي، خپل رسوخ پکې لرلی شي. او د دې تر څنګه د شاعرۍ دپاره زما په نظر باندې ډېره لویه خبره د ژبې یو فطرتاً دغسې یو صمیمانه دغسې یوه دغسې ژبه هم پکار ده چې هغه ته لفظونه په خپل ځای دغسې د غمیو غوندې ښکلي لګولی شي، صمیمانه یې لګولی شي، دغسې لګولی شي چې که چېرې هغه لفظونه سره اخوا دېخوا کې یو کمی راشي، یو غلطي راشي په اصطلاح باندې. زه خپله چې فکر کوم د ځینو شاعرانو دغه ژبه چې ده دوی به ډېرې لویې فلسفې به وایي، ډېر څه به وایي، خو ژبه یې د دې لپاره نه وي جوړه. ژبه ډېره مهمه ده. زما خپله په پښتو ادب کې که وګورې په کلاسیک کې د خوشحال ژبه چې ده هغه ډېره ضربتي او ډېره موسیقایي او ډېره دغسې یو ژبه ده چې هغه نو یعنې ډېره جمالي او جلالي ژبه ده. نو یعنې دا یو مثال راو د رحمان بابا ژبه هم د اوبو غوندې روانه نرمه ژبه ده داسې د نورو، خو د خوشحال ژبه چې ده دغه زما په نظر باندې خپله د خوشحال دغه غزل ته د خوشحال شاعرۍ ته چې قوت ورکړی دی او تر ننه د شاعري بیخي نوې ده او ډېره زړه راښکونکې ده. یوه پکې د ژبې خبره هم ده، نو په شاعرۍ کې ژبه هم ډېره مهمه ده. کاروان صاحب تر اوسه د چاته فرمایش شعر لیکلی دی یا نه؟
داس خبره ده چې اول خو ما مثال د تقریبا 22 کاله ډرامې لیکلې دي نو دغه ډرامه چې دا موږ ته مثال موضوع راکول کېده لکه یو فرمایش هم وبلې خو د فرمایش کې خو هغه سړی هغه خپله فطري توم هم شاملوي فرمایشي شعرونه مې هم لیکلي دي ما د پیام دپاره شعري شعرونه هم ډېر لیکلي دي خپله چې مثال د علم په باره کې یا خپله په دې ډرامه کې مې ځینې شعرونه لیکلي ماشومانو ته مې دا شعرونه لیکلي دي یوه موضوع ده په شعر کې راغلې ده هغه مې لیکلې ده حتی د کرکټ ته ما دغسې فرمایشي شعرونه لیکلي دي مثلا سولې ته مې لیکلي دي خو دا زه په دې باندې خفه کېږم نه په دې باندې ځکه چې دغه خپله یو ستا یو کار چې یو چا ته خیر رسوي هغه باندې ستا شاعري نه خرابېږي یعنې که ته یې کلیشایي ولیکې که ته یې په اصطلاح باندې فرمایشي ولیکې چې د خیر دپاره وي څه خبره نه ده او البته که ته خدای دې مونږ وساتي یعنې ته یو څوک غوړامالي کوي فرمایشي هغه کوي یو چا لوړ مقام ته هغه کوي هغه بیا ما ته خو کفر ښکاري په شاعرۍ کې هغه نه مونږ خدای وساتي او وطن دپاره فرمایشي شعر هم لیکو سولې دپاره هم لیکو د یو پیام دپاره چې زموږ د خلکو په ژوند کې یو مثبت بدلون راوستی شي هغه پیام دپاره فرمایشي شعرونه لیکو فرمایشي ډرامې لیکو هغه کې څه خبره نشته څه تاوان پکې نشته خو البته هغه معنویت ته چې صدمه رسوي هنر ته چې صدمه رسوي هغه نو ته چې پاچا کېږي د پاچاهي تج در سره وي یو شاعر باید ونه کړي کاروان صاحب که دا راته وایي چې کوم وخت کې ډېر ښه شعر لیکلی شئ ولا داس خبره ده کله کله دغه دا خبره زه ډېره کوم هغه شمس تبریزي وایي چې ته چې خلوت کوې دې پسې مه ګرځه چې یو غار ته ننوځې د میلیونونو خلکو په منځ کې به ناست یې ته به خلوت کې مراقبه کې به یې شاعري هم دغسې یو مراقبه ده دا خپله هر وخت کې تا ته چې تا باندې یو پیرزویونه وشوه د یو نغمهیي حالت پیرزویونه در باندې وشوه نو تا باندې کم غرمه وي که مازدیګر وي که ماښام وي کیدای شي یو خلوتي موسم درته پیدا شي په اصطلاح ته ځان سره خلوت شي هغه خپل شعر ولیکې خو ولې نه ځینې وختونه هم ډېر مهم دي که نه اوس مثال زړه دې جوړ د سپوږمۍ ارامه شپه وي زما ډېره خوښېږي د سپوږمۍ شپه سپوږمۍ شپه مې خوښېږي او ټکم د غرمه چوپه چوپیا وي خوند کوي همدغسې ماښامه دا کله کله دلته مونږ چې هغه بصیر د کبیر ته وایم چې داسې سر مې لګولی وي چې دا ونې چې ګورې ته ګورې چې د هره ژبه یوه د هره پاڼه یې ژبه د تا سره خبرې کوي د ستوري ته چې وګورې د الله تعالی دغه کائناتو ته چې ګورې د هر څه تا ته هر وخت یو په اصطلاح باندې یو سیګنال د هنر د شعر درکولی شي ما داسې مې ځان سره نه فکر کولو د ځینې موسمونه اوس د مني موسم چې دی د دغه د سرې او ژیړې پاڼې زما پکې خوښېږي پاڼې رالوېدلې وي خرپ پې زخېږي دا هم یو رقم انسان ته د ماتېدلو هغه ورکوي چې ته به هم داسې ماتېږي ته ځان جوړ کړه همدغسې د سپوږمۍ شپه د لمر غروب د سیند غاړه د ځنګل زمزمې انګازې د غرونو درې تاوې راتاوې درې د هر څه دغه یو خپل ښایست لرلی شي نو وختونه هم دغسې دي ما دپاره چپ شم او که ووایم چې دنګه یاره تا ښیم خلک راته وایي چې کاروانه چینار سمانه نو ډېر زیاته مننه کوم کاروان صاحب محترم دا چې خپل قیمتي وخت مو موږ ته راکړ او خوشحاله اوسئ ډېر ډېره مننه تاسو تکلیف ایستلی دی ډېره مننه د شاعرانو د پاڼې او همداشان د یوټیوب قدرمنو لیدونکو دا و د زموږ ګران مشر شاعر کاروان موا سره مرکه تر بله بیا چې موږ د بل شاعر په روزونو تر هغه در څخه اجازه اخلو الله پامان